السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. نن د یو ای ای او د افغانستان لوبه وه چې لوبه افغانستان ټیم زبردست بیټینګ وکړو او ورسره بالینګ کې کمالي بالینګ. د افغانستان انډر 19 ټیم داسې ښکارېږي چې پاکستان سره یې فاینل راغو. د خوشحالۍ خبره ده، خو پاکستان انډر 19 ټیم چې دې ځل کم جوړ شوی نو ټول شپارسیان او میراثیان دي. نو څه ووایم که دغه سیریز دغه فاینل وګټي. افغانستان انډر 19 ټیم ډېر مضبوط ښکاري او ډېر سټرونګ ښکاري. نو دغه فاینل ته پاکستان او افغانستان انډر 19 ټیم کوالیفای شو. په سبا نه بل ورځ به دغه لوبه شروع کېږي 10:30 بجې. خو د افغانستان انډر 19 ټیم ته دې ډېر مبارکي وي، نن چې کومه لوبه زبردست وکړه. نو ګورو به دغه فاینل تاسو څه وایي دوستانو. ماله په کمنټ کې ماله کمنټ وکړئ چې څوک به دغه لوبه ګټي، پاکستان که افغانستان. ځکه چې د پاکستان او د افغانستان فاینل راغو زبردسته خوندوره لوبه وي. نو انتظار ورته کوو. او د زیمبابوې او د پاکستان چې کومه لوبه شروع ده نو هغه مو ډېره خوندمندي نشته. پاکستان بالینګ خو ډېر زبردست 205 سکور مطلب زیمبابوې کړي دي او بالینګ پاکستان ډېر زبردست کړی دی. خو بیټینګ کې اوس 2 تنه نوټ شوي دي، اوس پکې باران راغو. نو دوستانو زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې دې پسې به په 29 تاریخ باندې ایشیا کپ د انډر 19 چالو کېږي. نو هغه میچونه به بیا تاسو لایو کتی شي او بیا زه تاسو ته هغه چینلې وښیم چې په کومو چینلو باندې به دا لایو ښي. هغه به ډېر په اسانه ګوري. دا میچونه لایو ډېر سخت ښي، خو لکه مشکله باندې په ډش باندې ښي. بعضې خلک یې بیخي هغه سکور کارډ چې دی بس هغه کتی شي، نور هم داسې نشي کتی. نو د انډر 19 چې کوم ایشیا کپ په 29 تاریخ چالو کېږي هغه به لایو ښي، نو دا نه ښي. نو بس دغه فاینل به بیا زه تاسو سره سکور کارډ شریک کړم چې د افغانستان او د پاکستان دغه خوندوره فاینل وي. تاسو څه وایئ چې سیریز به څوک وګټي، دغه فاینل به څوک په خپل نوم کړي؟ خو ما ته خو د افغانستان ټیم ډېر سټرونګ ښکاري. هغه څه کې زه وایم دوستانو چې دغه ایشیا کپ د انډر 19 چې کوم په 29 تاریخ به چالو کېږي، دغه ایشیا کپ هم د افغانستان ټیم دې ځل د وړو چانس ډېر دی. ځکه چې د ځوانانو دا کوم کپ و سریلانکا سره چې فاینل راغلی نو هغې هم ډېره زبردسته لوبه کړې وه او هغه فاینل یې د سریلانکا نه ګټلی و. نو دوستانو د ویډیو کتلو مننه. دا د کرکټ معلوماتي ویډیو وه چې چېرته هم یې د الله په امان.